سلامونه دوستانو ته مو د روغ به جوړ به څنګه کولی شو د هر ژبې فلم دوستانو پښتو ژبې ته ترجمه کړو. موږ ستاسو چېرته دوستانو په یوټیوب کې په ګوګل کې یا په هر ځای کې چې فلم دوستانو راشي مخې ته هندي فلم راشي دوستانو امریکایي فلم راشي نو هغه موږ تاسو څنګه کولی شو ژبې ته وژباړو دوستانو پښتو ژبې ته. دغه نوې طریقه ده دوستانو تاسو لپاره مې دغه نوې طریقه راوړې ده دوستانو. تاسو دغه طریقه ضرور در سره وګورئ دوستانو ویډیو مه سکیپ کوئ ځکه چې تاسو لپاره مې دغه طریقه په ډېر زحمت سره پیدا کړې ده. دوستانو دغه ویډیو ما تاسو لپاره جوړه کړې وه. په تېره ویډیو کې مې تاسو لپاره یو اپلیکیشن دوستانو راوړی و، خو اوس اپلیکیشن ته هم ضرورت نشته دوستانو. تاسو پرته له اپلیکیشنه کولی شئ په خپل موبایل کې هره ژبې فلم دوستانو پښتو ته وژباړئ. نو دغه دوستانو ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو موږ داسې نوره ښایسته ویډیوګانې تاسو لپاره بیا هم راوړو. پرته له اپلیکیشن دوستانو څنګه کولی شو هر ژبې ویډیو فلم پښتو ژبې ته وژباړو دوستانو. د دې لپاره دوستانو څه ته ضرورت دی صرف راشئ خپل موبایل کې به کروم براوزر خلاص کړئ دوستانو. کله مو چې کروم براوزر خلاص کړو په خپل موبایل کې د کروم براوزر په سرچ کې به تاسو ولیکئ چې youtube.com دوستانو. کله چې تاسو youtube.com دوستانو په خپل موبایل سرچ کې ولیکله دوستانو او بیا به راشئ په دغه باره کې تاسو ته پورته دغه یو سور غشي نشان دوستانو راځي. په همدغه غشي نشان باندې به کلیک وکړئ او په دغه برخه کې به دوستانو لاندې راشئ او دغه ډیسکټاپ سایټ به ستاسو سره دوستانو فعال نه وي، شاید ستاسو سره به دغه ډول وي دوستانو. خو تاسو بیا راشئ په دغه درې خطونو به کلیک ورته واخلئ او لاندې به دغه ډیسکټاپ سایټ فعال کړئ دوستانو. کله مو چې ډیسکټاپ سایټ دوستانو فعال کړ موږ تاسو لږ منتظر کېږو تر څو دغه صفحه موږ ته دوستانو راخلاصه شي. دغه طریقه مکمله تاسو تر پایه سره وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ ځکه چې ستاسو لپاره دغه ډېره ګټوره ویډیو دی دوستانو. او دوستانو تاسو ته به په دغه برخه کې د سرچ اپشن دوستانو راشي. تاسو کتلی شئ دغه ډېر کوچنی دی، زه به درته لږ زوم کړم دوستانو. دغه سرچ اپشن دوستانو تاسو ته ښکاري، را به شئ په همدغه سرچ اپشن تاسې دوستانو داسې کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په دې کلیک واشئ په دې کې تاسو هر فلم لیکئ، مثلا زه لیکم هندي مووي نیو 2026 دوستانو. نو دغه اوس دوستانو زه پسې سرچ کوم، ماته به د 2026 کال دوستانو مکمل فلمونه په دغه دوستانو راواوړي، هغه هم په هندي ژبه کې به وي دوستانو. دغه تاسو کتلی شئ، تاسو چې هر فلم غواړئ کولی شئ دوستانو دغه راخلاص کړئ. مثلا زه راځم د مثال په توګه دوستانو په دغه فلم باندې کلیک ورته اخلم. کله مو دوستانو په دغه فلم کلیک ورته واخیستلو دغه فلم موږ تاسو سره دوستانو اوس په هندي ژبه کې دوستانو راځي. ښه تاسو کتلی شئ د دې مکمله ژبه هندي ده. تاسو لپاره زه لږ داسې مخکې کړم، زه یوازې دوستانو تاسو لپاره ډېر نشم لوړولی ځکه چې بیا یوټیوب کاپي رایټ دوستانو پرې راکوي. ښه دغه دوستانو تاسو کتلی شئ زه راځم په دغه برخه کې دوستانو موږ تاسو ته چې دغه کوم اپشن ښکاري تاسو لپاره به دغه غشي نشان باندې دوستانو دغه اپشن ښکاره کوم. دلته به تاسو خپله وګورئ. دغه تاسو لپاره زه لږ دوستانو داسې رازوم کړم. دغه یو اپشن دوستانو ستاسو ته ښکاري دغه دوهم اپشن، دغه اپشن مو تاسو دوستانو داسې فعال کړئ. دغه مو چې کله دوستانو فعال کړ اوس له هغې وروسته به تاسو به راشئ په دغه سیټینګ برخه باندې مو دوستانو کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک واچوئ دلته موږ تاسو سره ځي دغه اپشن دغه CC1 دوستانو تاسو ته ښکاري دغه هندي آټو دوستانو. په دغه برخه باندې موږ تاسو کلیک اخلو او په دې کې موږ تاسو دوستانو دلته مثلا وایي آټو ترانسلیټ باندې کلیک اخلو. دا شاید ستاسو سره په دغه ډول وي دوستانو. کله مو چې په آټو ترانسلیټ دوستانو کلیک واخیستلو دلته اړول یې لږ څه دوستانو مشکل هم دی، خو مشکل دوستانو په دې دی چې موږ تاسو دلته دوستانو بیا دغه اپشن یې موږ تاسو نه بعض غلطې لګېږي، بیا بله ژبه انتخابېږي په دې کې. نو زه هم راځم دغه مو چې کله فعال کوو په سیټینګ باندې مو دوستانو تاسو کلیک ورته واخیسته نو او په دې کې راځو اوس دغه آټو بیا اخلو. شاید ستاسو نه یو دوه درې ځلې دغه بیرته همدغه حالات ته دوستانو راشي، خو ویډیو لږه داسې کوو ځکه چې دغه کروم براوزر دی او په دغه برخه کې دوستانو تاسو به راشئ په دغه داسې ارامه پورته پسې جګه چې بله ژبه درنه ونه لګېږي دوستانو. او دلته به تاسو راشئ پښتو ژبه دوستانو موږ تاسو ګورو. اوس ورته ورسته کله چې دوستانو دغه پي ته ورسېږي نو دلته پي موږ تاسو نه پورته جګه شوه. کله چې تاسو دغه پي دوستانو دغه دی موږ تاسو پیدا کړه
او په دې کې موږ تاسو دوستانو اوس دغه پښتو ژبه انتخابوو. دغه د ما پښتو باندې دوستانو کلیک واخیستلو. کله مې چې په پښتو دوستانو کلیک واخیستلو اوس لږ ورته منتظر کیږو. ښه دغه د دوستانو اوس تاسو کتلی شئ موږ تاسو اوس دغه فلم پلی کوو. ښه په فلم کې دوستانو کومه خبره چې دوی هلته کوي هغه موږ ته په پښتو دوستانو ښایي. تاسو کتلی شئ زه تاسو اواز نشم لوړولی ځکه چې بیا به ما باندې کاپي رایټ راځي د یوټیوب لورې. ښه دلته وایي موسیقي آیا زه یوه لوبه یم، یعنې مثلا دوستانو دغلته تاسو کتلی شئ اوس چې کومه بله خبره وکړي زه باید هلته ورسېږم، زه باید څه وکړم، هیڅ فکر نه کوې. نو دا ټول ستا له امله دي. دغه تاسو کتلی شئ دوستانو دغه مکمل هر څه ستاسو ته په پښتو کې دوستانو ښایي. دغه مکمل ستاسو پښتو کې دوستانو ښایي تاسو کتلی شئ. نو دغه دوستانو د پښتو د اړولو طریقه وه. راتلونکي ویډیو دوستانو تاسو لپاره زه ښایم چې مونږ څنګه کولی شو دغه ویډیو له ځانه سره دوستانو سیو کړو په خپل موبایل کې. بعضې دوستان به دغه پوښتنه کوي چې دغه ویډیو مونږ څنګه له ځانه سره سیو کړو تر څو موږ یې راتلونکي کې هم له ځانه سره دوستانو وګورو. نو هغه طریقه هم تاسو لپاره دوستانو راتلونکي ویډیو کې ښایم. ستاسو دوستانو زموږ چینل تعقیب کوئ. دغه دوستانو نوې طریقه وه. تاسو بل فلم خوښ شو مثلا زه راځم ما دغه فلم دوستانو مثلا خوښ شو یا دغه برخه مې خوښه شوه، زه راځم همدغه برخه باندې دوستانو داسې کلیک ورته اخلم او دغه دلته زه پلی کوم. ښه دغه دوستان تاسو کتلی شئ دغه د عثمان سریال یوه برخه ده دوستانو. نو دغه هم تاسو دوستانو په همدغه طریقه سره کولی شئ چې وژباړئ. خو بعضې دوستانو بیا هغه ویډیوګانې څه چې وي نه ترانسلیټ کېږي په همدې خاطر باندې. که ستاسو نورې غواړئ دوستانو نورې هم تاسو کولی شئ چې په همدغه طریقه باندې دوستانو وژباړئ. کوم هندي فلمونه وي مثلا زه راځم یو تاسو لپاره یو بل فلم راوړم که نه یو بل فلم را پیدا کوم تر څو هغه باندې دغه طریقه دوستانو وازمایو چې تاسو بیا ونه وایئ چې یاره دغه طریقه دروغ ده دوستانو یا بل څه دي. دغه مکمل 2026 مووي دي دوستانو چې تر اوسه په پښتو ژبه کې نه دي راغلي. که تاسو غواړئ پښتو ژبه کې دوستانو دغه وګورئ. تاسو چې کله دوستانو یو فلم پښتو ته پکې واړوئ دوهم ته شاید بیا اړولو ضرورت هم نه وي. ښه دا دوستانو تاسو راځئ دغه اپشن صرف پسې فعالوئ او کله هم چې دغه پسې فعال کړو تاسو کتلی شئ 180 د غرمې ډوډۍ. نو دغه دوستانو بیا په خپله تاسو لپاره وړي. که په خپله نه وختلو بیا تاسو راشئ په همدغه سیټینګ برخه باندې کلیک ورته اخلئ او په سیټینګ کې دوستانو دغه هند دی دوستانو دغه آټو په دې باندې کلیک ورته اخلئ. کله مو چې په دې کلیک واخیستلو په دغه برخه کې دوستانو تاسو بیا راځئ په دغه پورته آټو ترانسلیټ دغه منځنۍ برخه باندې کلیک ورته اخلئ او په دغه برخه کې تاسو پښتو ژبه دوستانو انتخابوئ او تاسو لپاره به پښتو ژبه راځي. بیا کولی شئ چې تاسو دغه فلم یا دوستانو دغه ویډیو پښتو ژبې ته دوستانو وژباړئ. نو دغه طریقه دوستانو ما تاسو لپاره در وښودله دا چې زموږ په خپل یوټیوب چینل کې هره ورځ همدغه ډول نوې ویډیوګانې دوستانو تاسو لپاره راوړو. تاسو هم زموږ چینل دوستانو در سره سبسکرایب کړئ اف جي ټیبز یوټیوب چینل او زموږ ویډیوګانو دوستانو در سره ګورئ. موږ هڅه کوو تاسو لپاره ګټورې ویډیوګانې راوړو. راتلونکی کورس هم تاسو لپاره دوستانو په نظر کې لرم چې د کمپیوټر برخه کې هم تاسو لپاره لږ څه نه څه خدمات وړاندې کړم ځکه چې ما تاسو لپاره کمپیوټر کې یو څو ویډیوګانې مې اپلوډ کړي چې تر ټولو ښه کمپیوټر څنګه واخلو دوستانو دې تر څنګ کمپیوټر ته پښتو ژبه څنګه انسټال کړو کمپیوټر ته وینډوز څنګه وکړو دوستانو. او راتلونکی ویډیوګانې چې زموږ یا کورس هغه دوستانو په دې اړه دی چې موږ څنګه کولی شو د پښتو CC 2020 فوټوشاپ دوستانو زده کړو. ډېرو ملګرو غوښتنه کړې وه دوستانو که څوک نور هم بیا هم غوښتنه کوي کولی شئ موږ سره دغه ویډیو باندې کمنټ هم راته وکړئ او دې تر څنګ زموږ هغه د واتساپ شماره تاسو ته پورته دوستانو ښکاري په دغه واتساپ شمارې موږ سره تاسو رابطه کولی شئ اړیکه سره نیولی شئ دوستانو. تاسو لپاره کورس پیل کړو هغه کورس به دوستانو بالکل وړیا وي مکمل به پرې وي تاسو لپاره. تاسو کولی شئ هغه په وړیا توګه زده کړئ دوستانو او ګټه ترې واخلئ. نو زموږ راتلونکي ویډیوګانې دوستانو در سره وڅارئ ځکه چې موږ په خپل چینل کې هره ورځ تاسو لپاره همدغه ډول ښایسته ګټورې ویډیوګانې دوستانو خپروو تر څو تاسو هم یو څه ترې زده کړئ یو څه دوستانو ختماً ترې زده کولی شئ که تاسو کوشش وکړئ دوستانو. نو ویډیو تر همدې ځایه نوره ویډیو نه اوږدوم تر بل ویډیو چې بیا به زه راځم تاسو په لوی الله سپارم ښه وخت ولرئ.